یو سړی خپل واقعه بیان کړې ده چې میرمن مې د واده نه مخکې بدکاري کړې وه. نو هغه د خپلې دغه میرمنې واقعه بیان کړې، بیا خپله واقعه هم بیان کړې ده چې د په کومو طریقو باندې ناروا کارونه کول. نو یقینا چې دنیا مکافات عمل د انسان چې څه کوي که هغه نه وي نو د هغه د نسل نه د هغې بدله اخیستل کېدلی شي. نو موږ تاسو ته پکار دي چې په داسې معاملاتو کې ډېر زیات احتیاط وکړو. تاسو سره دغه واقعه هم شریکوم. قدرمنو، دغه کس خپله واقعه بیانوي چې زه په کالج کې هم او بیا د کالج نه یونیورسټۍ ته لاړم، یعنی پوهنتون ته لاړم، او هلته به مختلف قسم جینکۍ راتللې چې هغوی به هلکانو سره یارانې جوړولې او د دغه یارانو حد به تر دې حد رسېدلو چې اخره کې به هر قسم ناروا او پلید کار ته هم دواړه راضي کېدل. نو دا سړی وایي چې ما هم همدغسې یو جینۍ ساتلې وه، هغې ته به مې چکرې ورکولې، په هغې به مې پیسې خرچه کولې، کله به مې یو خوا بوتله کله بل خوا، ما به هم خپلې مزې اخیستلې او هغې ته به پیسې میلاوېدلې. خو دا وایي چې دا تر یو جینۍ پورې محدود خبره نه وه، ډېرو جینکو سره یې داسې ناروا کارونه کړي وو. دا هلک وایي چې کله مې د رشتې خبرې شروع شولې نو وایي چې ما د ځان دپاره داسې یو میرمنه غوښتله، داسې یو ښځه مې غوښته چې هغې سره زه په خوشحالي زندګي تېره کړم، ښکلې زندګي مې ورسره تېره شي. خو ده ته د خپل عمل هم ښه پته وه. دا وایي چې ما فکر کولو چې ما ته به داسې ښځه نه میلاویږي، خو بیا هم د خپل کوشش کولو، او وایي چې زما په ظاهري طور باندې داسې ښکارېدل چې یو ښځې کې رشته وشوله. وایي چې ما خپلو ملګرو ته دعوت ورکړو، ما په هغوی باندې پروګرام وکړو او ډېر ښه پروګرام مې وکړو. هغوی ته مې دعوت هم ورکړلو او یو خادي مې را جوړه کړه، ځکه چې زما کویدن به د کویدن نه پس وایي چې واده مې هم وشو. د واده په شپه ورته معلومه شوه چې د ښځې د مخکې نه بل چا سره لاره وه، او بیا د دې خبرې دته داسې هم معلومات وشو چې د یو ځل خپل ملګري سره تذکره کوله، څه خبرې کولې. نو دته خپل ملګري د هغه جینۍ په باره کې وویل چې آیا تا پلانکۍ جینۍ سره په پلانکۍ کورنۍ کې واده کړی؟ نو دا وایي چې ما په هغو سره سر وخوځولو. نو بیا ورته هغه ویلي دي چې دا خو داسې کورنۍ د داسې خلک دي، دا په داسې کورنۍ کې داسې خاندان کې واده کولو. نو دا هلک وایي چې دغه وخت کې مې تندي ته ټک ورکو او پوه شوم چې دنیا مکافات عمل دی، څه چې مې کړي دي د هغې بدله رانه واخیستل شوه. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. خپل نظر را سره هم شریک کړئ. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.